دا مشروع شوی دی، نو خو زموږ به د ده په قول کو د ده سره به ځو. څلورم په عقل هم دا دی وطن لکه بیت، نو مسلمان چې خپل د بیت و د داره صدقه کوي دغه رقم د وطن سره د مسلمان بنده کوي. ګرانو محترمینو دا خو راولاړ شو په څلورو وجوهو او محبت د وطن که سره فطري دی. محمد رسول الله چې د مکې مکرمې څخه ووتی، مکې مکرمې ته مخ راواړوه بارول که ستا هغه اهل زه نه وایستلی، ستا قوم زه نه وایستلی، زه به دې د وطن زه نه وای وتلی. بله خبره اوس خلک دا وایي د پاکستان ټولو علماو ته وایي چې اول چې دام سره در تسلیم کو چې د پاکستان فوج اسلامي نظریه لري او دا اسلام دی او تر اوسه پورې کنه دا هغه څوک دی، دا هغه څوک دی چې د کافرانو د کافر معاون نور په دې کار نه لرم چې مرتدیانه د افغانستان باندې دا زموږ ټول علما چې په پاکستان کې اوسېږي دا مسلمانان زموږ وروڼه دي، د علما زموږ استادان دي، زموږ انډیوالان دي، هغه ټول ته دا وایي سیاسي علماو ته او دغه رقم مذهبي علماو ته د مدارسو علماو ته دا ټول ته وایي اول د کافر معاونت د نه وکړي، امریکا تابع نه کوه. پر مسلمان ملک چې امریکا تابع ورکړي دا د کافر معاون نه بلل کېږي، د کافر د معاون مرګ نه دی روا. دا تاسو فکر وکړئ تاسو علما خو تاسو راولاړ شئ په دلیل موږ ته جواب راکړئ. د یو فاسق او د فاجر د علم په جامه کې موږ ته جواب مه راکوئ چې هغه یو فاسق شرابي وي د شرابو سره ګیر شي دغه په دغه تاسو موږ ته جواب راکوئ. د سم عالم د شیخ الاسلام په خوله دې موږ ته جواب راکړي، هغه د یو داسې عالم چې موږ ته مسلم وي، هغه دین زده وي، هغه په اسلام پوهېږي، هغه په فتوا پوهېږي، هغه تقوا لري، د هغه په خوله دې موږ ته جواب راکړي. موږ خپل د خبرې ساو ته چې وایي چې دا خو اول خداګر سره د کافرانو معاون دي، دا د اوس هم د کافر دپاره کار کوي. د کافر د معاون حکم خو تر کافر بدتر دی، خو تاسو در معلوم دي خو آوینه د کفارو د لمونځ نه پرې کېږي، آوینه د کفارو هغه خو ضرورت نشته، تاسې علما یاست. دویمه خبره د ټولو علماو سره د پاکستان او د مسلمانانو د پاکو مسلمانانو سره چې هغه خلک بیا چې خصوصي ظلمونه ورسره کړي دي لکه بلوڅانو او پښتانه دي، ټولو علماو ته دا وایي چې دغه آیات ته غوږ ونیسئ. الله جل جلاله وایي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله جل جلاله وایي وکچې دوی طایفې د مؤمنانو هغه سره اخته شي تاسې صلح دوی پابند کې وکړي، که یو پر بل بغاوت وکړي داسې. نو ګرانو محترمینو تاسو ټول علماو ته دا وایي، ته دا علماو ته دا وایي اول خو دا د پاکستان فوج دا د کافر معاون دی، د کافر د معاون مرګ روا دی، ټول مسلمانان ته مرګ روا دی. تاسو دا مسله وګورئ، نور نه هغه دا دی د کافر معاونت پر مسلمانان نه وکړي، اوس د کافر لاس پوست نه د کافر پروژه نه نو هغه سړی هغه خلک دي. خو بیا هم که چیرې هغه نشي سم د مسلمانان شي، یو مسلمان چې د بل پر مسلمان پر مملکت باندې حمله وکړي، پر حاکمیت باندې حمله وکړي، اول خو تاسو د دوی په مابین کې صلح وکړئ، که یوې بغاوت پر ابلې کاوه خامخا نو تاسو خامخا هغه جنگ وکړي دغه سره چې بغاوت کوي. نو خدا دې موږ خپل امیر ته ټوله موږ تاسو ته اطمینان درکړو خپل د امیر د طرفه څخه که دوی پر موږ جنګ ونه کړي موږ امیر موږ بندوو. موږ خپل امیر ته وایو چې بلا به جنګ نه کوي، کنې موږ علما ستا په خلاف فتوا ورکړو. دغه تاسو ولې خپل امیر ته داسې زموږ امیر شرعي دی، ستاسې امیر داسې امیر څوک دی؟ خو تاسو خپل امیر ته خپل ځان سره وګورئ، علما ستاسو ته ګیله ده، تاسو زموږ استادان یاست، په قرآن خوځګر سره پوهېږو، څوک نه پوهېږي تاسو موږ ته راولاړ شئ جواب راکړئ. موږ په دې قرآن پوهېږو، په هر څه پوهېږو، په دې حدیثو پوهېږو، هر څه مو سره خلاص دي. تاسو زموږ استادان یاست، علما یاست، د دین خلک یاست، موږ تاسو ته احترام لرو، تاسو موږ ته محترم یاست. لیکن خو تاسو راسئ دا خبره وکړئ که مسلمان پوه شي چې دوی جنګ د یو پر بل جنګ کې تاسو صلح وکړئ، که نه کې دغه باغي سره جنګ وکړئ. نو اوس دا د باغي په یو رقم نه قرارېږي، پر دې ځای موږ بمبار وکړو، پر دې ځای بمبار وکړو، دا یو ځای مو پرېږده، پر هر ځای باندې دې موږ نه پرېږدو. نو تاسو ولې نه ملګري کېږئ؟ موږ ولې دې جنګ نه کوو؟ په خوله نه اواز نه پورته کوئ، بس دغه د وطن دفاع ده، د وطن دفاع ده. نو د وطن دفاع نه چې هغه د دین څخه اوښتی وي، هغه د کفر ملګری وي، هغه د اسلام د خبرې پرېږدي، لا تاسو تر ابده پر ملګري کوو. بیا هم درته وایو که چېرې تاسې سم د موازونه پورته کړئ، په دې مغالب باندې ټولو علماو ته وایي، هغه علماو ته چې حق والا علما وي، هغه علما چې موږ شاګردان یو، موږ د دوی په شاګردۍ فخر کوو، هغه علما چې هغه موږ بالکل په هر څه یې تاسې بالانو دا قدر خو وکړي، خو دا د زموږ پر حریم باندې دوی حملې کوي، پرېږدي مو نه، په یو رقم نه پرېږدي. بله خبره که دوی دا وایي چې ټي ټي پي زموږ باغي دی، موږ خو بیا باغیان نه یو، نو خو بس د وطن خبرې، موږ خو به دغه باغیان یو، موږ خو جلا مملکت یو، موږ هم باغیان یو. دا یو. دویمه خبره دا وایي که دوی وایي د هغه سره ملګري تاسې کوئ، په حکومتي سطح خو ملګري نه ده صحیح. که افراد خپل پر سطح دي، یا خو د افراد یا خو څوک منع کولی نه شي چې هر څه وس وکړي، نشي منع کولی. په حکومتي سطح خو موږ دا اطمینان درکړو علماو، که تاسې شک لرئ، هر څه چې لرئ، هر رقم خبرې موږ ټول درته ولاړ یو، موږ درته وایو چې دا بالکل دا کار نشته، دا غلطي ده. هر څوک چې کوي دا غلط فکر کوي، غلط تصور د ځان سره کوي، دا بالکل نشته. نو ګرانو محترمینو دغه علما ټول علماو ته دا وایي، بیا ورته وایو چې دغه علما دې داسې وکړي چې هغه دې
را سم د حق دی وګوري بالا د پریز خپل پوچ د راپورټ سره ورته ودی وای چې بالا دا کار مکو کني مصطفی مقابل فتوا او بس مستقیم په فتوا کې ملګری چې اول د کافر ماګن دي دا د کافر ماګن مرګ نه خدای کتابونه ټول په دې کې خو دې ته نس چې پلانې استاد په پیډ پلانې نه دا کوم په پیډ موږ مسله زده د فارس په پیډ مرستې لیکوم او کته چې رات کله په اړه وجه سیده او پاسو ته خپل د باغیان واسطه کا دا چې باغیان ولې کې ارشي بلی په موږ کار درس در مرستې د کوي مدار وخت ته وي سس په کار مش کار نه دا خو بل خبره سو بل خبره پاکستان والا مشتوي هغه وای ال ځای راته وای ته تاسو موږ په مشکې هغه لوي سی ویاس مشتسي هغه پالنه کړی ده او دا ته چې ولې زموږ نه مکارامي وکړه چې څوک یاست چې مکارامه یاست تاسو شرط شعارات وګورئ